توشي كي سبواي الحمد لله او جسو كي اولي غمسوي يرحمك الله ستا لله رحم ولي ذکر دا خود بیماری سنخ دا نخلی نبات رحمک دا دعا کو ونبی علیہ السلام مبارک مبخی وسویت کشیو کو اغوی الحمدللہ نوزور پاک وی يرحمک اللہ نبی ابن سویت کشیو کو نبی علیہ السلام وزی يرحمک اللہ ونوی نو اغا سلیح ودویل اللہ رسولہ وی اغا کشیو کو دا وزی يرحمک اللہ وی او جماو نکنو ماتا دیو او جماو کنو ماتا دیو نوی دا ولی وی اغا الحمدللہ ویلو زکا بی وطاوی دا الحمدللہ ونوی نو زکا بی درساو نوی او علماء لکی جسو کنٹوچیو کی او الحمدللہ وی نو تو سیرحمک اللہ او کاما الحمدللہ نیوی نی نو خیر لکتا سیرحمک اللہ نوی بس مو آئیوان او کتریز الاغا کشو پتریز لو سیرحمک اللہ وایا او چیدریو زلو نسیات شبیا وطمو آیا لکه یو دلیو زلو کشو کو حضور پاک و سیرحمک اللہ اگر الحمدللہ خیر کشو کو اتلیو الحمدللہ حضور پاک و سیرحمک اللہ اگر پیان کشو کو بی الحمدللہ حضور پاک و سیرحمک اللہ چې په درېیم ځل یې وکړه وی الرجل مظلوم وی د دې سړي څوکاب دې جوړ بیمار دی نو چې درې ورځو نانټو چې زیات شي نو که بیا ورته نه وی نو پروا نشته ټول دا د شریعت خبرې دي اوس دا یو اکوډي سنت دی هغه سړي په هغه دریابي کښتۍ کې الوتې وکړه نو شیشې نه یې مخ را بار کړ امام ابو داود د دریاب په غاړه ولاړو ته واورېده نو ګورې د سین بله مسله پوهه دا يرحمك الله واجب دي دا به وایې خامخا بعض علماو چې دا واجب دي خو دا په هغه چا واجب دي چې مسجد کې اوري که مسجد جوړوي نو بیا واجب نه دي لکه دې جومات کې چا وې ادوشي وکړو نو د جومات نه خلک ورته يرحمك الله وایي او که په دې لاره څوک روان دی هغه يرحمك الله نه وي نو پروا نشته هغه مسجد جدا نو چې دې سړي په دې دریابي کښتۍ کې وې ادوشي وکړو الحمدلله امام ابو داود د دریاب په غاړه هغه واورېد اوس مسجد یې جدا دی کښتۍ کې د دریاب په غاړه نو دې يرحمك الله هم نه وایي څه ګناه پرې نشته لیکن بیا هم وایي یاره ودرېږه د پیغمبر په دې سنتو عمل کوو نو هغه یو کښتۍ خو دریاب په میانځ کې وه یو رپوټ یې لاس والا ولې کښتۍ والا ته اشاره وکړه دې خوا راشه وایي دې غټې کښتۍ ته ماما په څو پیسو بولې وایي په 3 درهمه 3 روپۍ پکې کښېناسته غټې چې وایي ما ته به بیا ودرېږي ما به راولې وایي ښه چې دې ورکوز کړه کښتۍ ته وروخت سړي دې ځان ور ورسو وایي دا کښې تا کړی وایي يرحمك الله هغه ته یې ور واورو وایي لازم نه ور وویرو یو غیبي اواز ورته وشو وایي ای امام ابو داوده په 3 درهمه دې جنت وګټه خبره د 3 روپو نه ده په سنتو عمل په 3 روپۍ یو سنت جمع کړه د پیغمبر علیه السلام هغه کښتۍ چې نورو خلکو کتلي اوهو هلکه 3 روپۍ د یو سنت لپاره ورکړې هغې به پې دونه عمل کړي جنت دې ځان ته وکړي دا حدیث لوی استاد لوی عمل او دا کوچنۍ غوندې د سنتو تابعداري د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي ګوره عقلي یو حدیث وایي خو عشقي شعرونه ډېر مزېدار او مجدار د عشق تک شعرونه یاره دا سړی چې دا شعرونه چا ویلي دي که نه دا بېدل خو به څه ډېر لوی ولي الله د زمانې د ده ملاقات پکار دی ځکه ډېر د عشق د نبي علیه السلام او د الله د عشق خشته خشته شعرونه او خشته خشته نازونه یې جوړ کړي دي دا به ډېر لوی بزرګي نه نه خو دې بېدل نه خو ملاقات نه تل پکار نو هندوستان نه روان شو ته دا هغه زمانه کې خو لارۍ موټرې نه وې نو ایران ته یې ځان ورسو افغاني شاعر چې تپوس یې وکړه د بېدل ویې دا مخامخ یې کور دی نو چې دروازه یې ورته وواله اوله راووت زه خو دا خیالو چې دا شعرونه یې ډېر ښایسته دي مزېدار دي اعلی ښکلي شعرونه دي نو چې دا شعرونه دغه داسې دي خو دې به ډېر لوی بزرګي ښکلې پټکې به یې والي او د سنت جامې به یې جوړې او ښایسته ښکلې ږیره به یې تسبې به یې لاسي وي دینداره به چې د دروازې نه سړی راووت سړی سونا مونا دی ږیره یې نشته او برېتې یې نشته او سړی سر زور دی او جامې هم د انګرېزانو د لباس په شانتې دي نو دا سړی ورته وایي چې بېدل سره مې کار دی وایي زه بېدل یم وایي شاعر بېدل عمر عظیم کړ اوهو بس خو چې څنګه یې ورته چې دیما د هغه په اړه کې مو یو شکل وکړه د دې شعرونو نه په اړه کې یو شکل راغلی دا خو به ډېر لوی عجیبه ښایسته ښکلې شعري نو بس فوراً ورته غوسه شو زه د هندوستان نه ستا ملاقات ته راغلی یم زه د پیغمبر علیه السلام شعرونه مې بېدله او ریش را مې خلاص شي او ګیره خری
لك شاعران هذا الجواب بخياري او تتوي ويريش رابي خراشيب ولكن دين مسلمان لا نبي خراشيب بيجينا خريب وده مسلمان لا نخريب يلا خريب وده مسلمان لا نخريب لكن مسلمان تنظر نرسو بعد كان كنت تداوي فتوى تيورا تقول جينا خريب او داوي كي يلا يجينا خريب ومصطفى شاتنين خانورا ما بيجيك هم اللي مصطفى ينقل لله يستدور یا که ورته لکه ته خو مونځ نه کې ما تاسو نه مونځلو که تا نو سم خیمه څه کوه مونځونه هلکه نو موږ خو ستا دی موږ ته خو پیغمبر دغه مونځ ښولی دی چې مونځ کوي بس دا ښه عمل دی نو د انسان عمل چې باندې یو سړی اعتراض وکړي چې دا ګناه کوي نو موږ د خپلې ګناه دا نه وایو او یاره یو سړی دې ګیره خوري او ته دې ګیره خوري داسې مو داسې وایي او یاره بېشک دا ګناه کوم ما ته دا وکړه چې خدای توفیق راکړي دا خپلې خبره یا د الله نه زه سوال کوم چې خدای پاک توفیق راکړي یا یو سړی دی او جامې د انګرېزان او ته ورته وایې د انګرېزانو مه جامې دی اغوستلي هغه ته ته وایي د مراد دا څه کوم داسې دغه شر یې باندې کړی او کوم جومات ته یې بند کړم خدای پاک ښه ده چې تا ته نصیحت کوي ولې غوسه کېږي ولې چې تا ته ویلې پاک د انګرېزانو دی یاره واقعي ښه نه ده ګوره ګناه د ګناه ویل دا جرم چې خو چې ګناه ته ګناه ووایې ممکن د خدای به دې واورئ خو چې په ګناه فخر کې او څوک درته وایي دا ګناه مه کوه هغه د رب جواب ورکړې په دې پورې الله ډېر خفه کېږي هغه ورته اوس وایي او ورته وایي چې ښه ریش را مې خراشي ګیره خو خورې ځینې مسلمان دا نه مې خراشي وایي د مسلمان زړه نه خورې چا ته ضرر نه رسو دا هندوستاني ورته څه وایي وایي غلط مفتي دروغ دې وایي غلطه دې وایي ځینې رسول الله را مې خراشي د پیغمبر زړه دې خرېدلی دی تو د پیغمبر زړه په زړه چا نه راکاږي او دې د مسلمان نه نه خورې بس بې دې خیرات سنت و اتباع د پیغمبر سره مینه ده سنتو خلاف ورځي د پیغمبر دشمني ده د ایمان نه خفه کېږې ما بعضې وروڼه به کېدي چې د ایمان په خیرو کې مبتلې زه به د خدای نه سوال کوم چې خدای توفیق ورکړي خیر دی په دې مه خفه کېږي خدای به توفیق درکړي انشاءالله د ایمان نه دوه کسان ستا چې د پیغمبر علیه السلام نه وو کافران په دې خبره سوچ وکړې ښه کافران مسلمانان چې نبي علیه السلام او دواړو کې دې خیرې وي چې نبي علیه السلام د راز مخې دې بل طرف ته وړو حالانکې کافر چې یو عمل کوي نو خو کافر دی که نه هغې کې دې خیرې وي حضور پاک مبارک دې مخ بل طرف ته واړو کلي چې د تاسو خبرې وکړې صحابه ورته وې ما نه خوښې هغې ولې خرئ رسول الله مبارک فرمایي ام الشوارب برید لمکې برید واړه کې مټیچې کټ کېدل دی کې وعف اللحا ګیرې ګاڼې کې ګڼوالي لفظ دی پکې ګڼوالي وعف اللحا ګیرې ګاڼې کې دا د پیغمبر علیه السلام مبارک وینا او دا زمونږ یو کتاب لیکلي طریقه محمدیه یو کتاب دی ډېر مزېدار ښکلې واقعات د عبرت خبرې لیکلي هغې کې یو روایت راوړی وایي چې څوک حج ته لاړ شي او د مدینې منورې ته لاړ شي د حج نه مخکې یا وروستو او هلته پیغمبر علیه السلام مبارک ته مخامخ ودرېږي او سلام پرې واچوي او ګیرې خریلې وي په قبر مبارک کې دننه د پیغمبر علیه السلام مخ بل طرف ته واجب ده ولې سنت هم نه ده روزه او ډولې ډېر خلک دا وایي چې لکه ګیره مې پرېښوده ډولې به نه ښکارم تاسو ټولو نه د په جمع یو تپوس کوم ما ته رښتیا وایه چې د پیغمبر علیه السلام نه خدای خوښ و که نه وایه او د پیغمبر علیه السلام شکل دا په ټول مخلوق کې ښکلی شکل و که نو که ګیره خریل ده ښکلی شکل وي نو بیا به پیغمبر علیه السلام ته الله نه وایي چې ګیره پرېږده هغه د خدای ښکلي شکل خوښه و نو ګیره د ښکلي شکل نښه ده ځکه به پیغمبران نه خوښه کړی یو لږ څلېرې زره پیغمبرانو کې یو پیغمبر داسې نه دی تېر شوي چې هغه د ګیره لمبې کړي یا د ګیره خریلي نو خیر دی نیت وکړئ الله به توفیق درکړي موږ به د الله نه سوال وکړو چې الله ورته توفیق نصیب کړي